لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، یعنی خامخا تاسو لره پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے ش اقتدا او متابعت سته. د مسلمانانو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات افعال او اقوال ډیره ښه اسوه او ډیره ښه نمونه ده چې په هغه پسې اقتدا او د هغه متابعت وکړي. دا ولې زموږ د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښه اسوه سوه؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې پر مخ په ټول بشر کې هغه یوازینی شخص دی چې د نبوت په 23 کاله ژوند کې یې ټول هغه شیان سته چې د قیامت تر ورځې بني آدم ضرورت ورته لري. سبحان الله. د ده علیه الصلاة والسلام د نبوت په 23 کاله ژوند کې ټول هغه کارونه موجود دي چې انسان په خپل ژوندانه کې د زیږېدلو د ورځې څخه بیا د قیامت تر ورځې پورې ضرورت ورته لري. ته نسې کولی چې حتی په بل هر نبي پسې داسې اقتدا وکړې لکه څرنګه چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې اقتدا کولی سي. هو د هر نبي په ژوند کې یوه لار سته چې ته اقتدا پسې وکړې. مثلا عیسی علیه السلام، ته کولی سې چې په عیسی علیه السلام پسې د یوه ځوان مجرد د خپل نفس سره مجاهد زاهد فی الدنیا په صفت اقتدا وکړې، مګر د یوه متزوج سړي یعنی د واده د خاوند په صفت هم اقتدا پسې کولی سې؟ یا ځکه هغه واده نه دی کړی. ته کولی سې چې په عیسی علیه السلام پسې د یوه د یوه پلار یعنی که په صفت اقتدا وکړې؟ یا ځکه دا شیان هم د ده په ژوند کې نه و موجود. عیسی علیه السلام د خپلې زوجې سره څنګه ژوند کاوه؟ نه په خبر، ځکه ښځه یې نه درلوده. ته کولی سې چې په سلیمان علیه السلام پسې د یوه حاکم غني شاکر مالداره خیرات کوونکي په صفت اقتدا وکړې، مګر د یو صابره فقیر په صفت اقتدا نسې پسې کولی. ولې؟ ځکه سلیمان علیه السلام په ټول عمر فقر او غریبي نه دي لیدلي. نو څوک و چې هم فقیر و هم غني؟ څوک و چې هم ضعیف و هم قوي؟ څوک و چې هم حاکم و هم محکوم؟ څوک و چې هم پلار و هم نکه؟ څوک و چې هم مجرد و هم کوردار؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. نو ځکه چې موږ هر وخت د اخلاق په باره کې خبرې کوو، په هر خوی او خصلت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یادوو. او هغه یوازینی نبی او رسول چې د ده په ژوند کې خصوصیات نسته هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. خصوصیات معنا دا چې د ده علیه الصلاة والسلام په ژوند کې یا د ژوند څخه هیڅ مبهم نامعلوم او پټ حال نسته. د ده علیه الصلاة والسلام د ژوند په ټولو حالاتو خبر، د خپلې ښځې سره یې څنګه علاقه وه، دننه په کور کې یې څه کول، په بستر کې څنګه پرېوتی، خوب یې څنګه و. د ده علیه الصلاة والسلام په ټوله ژوند کې هیڅ نامعلومه حالت نسته چې موږ ووایو دا خصوصیات وه او موږ نه یو په خبر. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. نو ځکه او په دغه سبب زه اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د محبت په باره کې یو څه خبرې کوم. ځکه که بیله دغه محبت زه مستقیم ووایم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند دغسې و، افعال یې دغسې وه، اقوال یې دغسې دي، عمل په وکړئ. متاسفانه ځینې داسې خلق سته چې د خپل نبي قدر نور معلومیږي، لکه څونه چې لازمه ده پر هغه اندازه د خپل نبي سره علاقه نه لري. د دوی په ژوند کې د دوی نبي قدوه او رهنما نه وي. په دغسې حالت کې مستقیمې خبرې تر یو اندازې بې فایدې وي. نو زه غواړم چې اولا په خپلو زړو کې د خپل نبي صلی الله علیه و آله وسلم حب او محبت شخ کو، او که بیا په وروسته کې د اخلاقو خبرې کوو نو موږ به ووینو چې د خپل نبي صلی الله علیه و آله وسلم سره تر کومې اندازې محبت لرو.
په هر اندازه چې مو د خپل نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت زیات وي په هغه اندازه د متابعت شوق را پکښې پیدا کیږي. مهمه خو لا دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت د ایمان جز دی. که د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره پوره او کامل محبت ونه لرو زموږ ایمان کم او ناقص دی. نو پس له دغه کامل محبته د هغه صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او افعال ته به ګورو او اقتدا به پسې کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده وماله. یعنی هیچا کامل او پورا ایمان ندی راوړي تر څو چې زه ودته د ده تر خپل ځان او د ده تر اولاد او د ده تر مال ډیر خوښ او محبوب نسم. یو وار بیا او ته دغه درې شی د خپل ځان سره حسابه هیچا پورا او کامل ایمان ندی راوړي تر څو چې زه ودته تر خپل ځان تر خپل اولاد تر خپل مال ډیر خوښ نسم. آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا په زړه کې دغسې مقام لري او د ده علیه الصلاة وسلام حب دی په خپل زړه په خپله وینه په دغه عمق سره ګډ کړی دی؟ زه پوښتنه درڅخه کوم آیا ته واقعا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دغه شدید حب او محبت لرې؟ الله عز وجل اته شی موږ ته د مثال په ډول ذکر کوي چې آیا تاسې دغه اته شی خوښ لرئ او که الله او رسول الله؟ راسئ چې موږ او تاسې عین دغه تجربه په خپلو ځانو وکړو. زه دغه اته شی یادوم او ته فکر پکښې کوه. الله عز وجل د سورة التوبه په 24 نمبر آیات کې فرمایي قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هو محمد صلی الله علیه و آله وسلم کوي پلرونه ستاسي او زامن ستاسي او ورونه ستاسي او ښځې ستاسي او خپلوان ستاسي او هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي او هغه تجارت چې تاسې پر نه چلېدو بیریږي او هغه کورونه چې تاسې خوښوئ تاسې ته تر الله او رسول الله او تر جهاد فی سبیل الله ډیر محبوب دي نو تر هغو پورې انتظار کوئ چې الله عز وجل د عذاب امر را لیږي او الله عز وجل د فاسقانو و قوم ته سمه لار نشي. نو اوس زه پوښتنه کوم چې دغه اته شی ټوله حلال دي که حرام؟ جواب ټوله حلال دي. نو که دغه اته حلال شی پلار زامن ورونه ښځې اقربا پیسې تجارت کوټې او تعمیرونه تر الله او رسول الله او تر جهاد فی سبیل الله یو چاله را خوښ وي الله عز وجل فاسق وباله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر لارې رهي وم. زموږ سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې نور اصحاب هم را سره وو پر لارې سره رهي وو. رسول الله محترم ورونو متاسفانه فتا د مخه تر دې چې زموږ بحث و پای ته ورسېږي فتا پای ته ورسېده نو ان شاء الله تعالی په راتلونکې دوهمه فتا کې به زموږ پاته بحث واورئ چې په هغه کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محبت په باره کې خبرې وکړو او بیا به د اخلاقو اول خوی چې تواضع ده تر بحث لاندې ونیسو. وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم. سبحان ربك رب العزة